چې خاصه ګران ماشومان تاسو ته مې د ځنګل کتاب نه یو مطلب راخیستی دی دا چې دی غضنفر استاد لیکلی دی او دې کې ډېر جالب داستانونه دي د دې داستان نوم به زه تاسو ته ووایم لقمان او د غنمو وږي لقمان حکیم وایي د غنمو په کروند کې مې پام شول چې ځینې وږي لکه کبرجن نیغ ولاړ وو او ځینې نورو د حیاناکو بنیادمانو غوندې غاړه ټیټه نیولې وه چې نږدې ورغلم او لاس مې وروړه رامعلومه شوه چې نیغه درېدلې وږي له دانو تش او دانو ډک په زړه کې راتېر شو په ټولنه کې هم هغه کسان چې په سر کې یو څه لري مات او حیاناک وي خو د تشو سرونو والا له کبره اسمان ته ګوري او ګرانو ماشومان د دې دا داستان دا مطلب چې انسان باید کبر ونه کوي او دا پوهه انسانان چې کبر نه کوي عاجز لري ډېر ښکاري ناپوهه چې کبر کوي دوی هم باید کبر ونه کوي اخر کې د استاد غضنفر نه مننه چې موږ ته ښایسته ښایسته داستانونه لیکلي